ما قدرمنو ستی په مخ کې ما د قرآن پاک یو آیت او څو حدیثونه ذکر کړل. الله رب العزت سره دا دعا غواړم چې داغه صحیح تشریح کولو توفیق را نصیب. حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي احب الناس الى الله تعالی انفعهم، و الله رب العزت تر ټولو زیات په انسانانو کې خوش انسان چې دی هغه انسان دی چې کم انسانانو ته فائدہ ورسي، یعنی کم سړی چې انسانانو ته فائدہ ورسي دا د الله محبوب بنده دی، الله ته خوش بنده دی، دا په الله ډیر زیات ګران بنده دی. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي خیر الناس من ينفع الناس، په خلکو کې تر ټولو بهترین انسان هغه دی چې خلکو ته فائدہ ورسي، یعنی کم سړی چې خلکو ته فائدہ ورسي، خلکو ته ګټه ورسي، د خلکو سره شکي، دغه د انسانانو بهترین انسان دغه دی. یعنی یو سړی کدا غواړي چې الله رب العزت زما سره محبت وکي، زه د الله محبوب بنده جوړ سم، نو هغه د انسانانو سره بس شکي، انسانانو ته دی فائدہ ورسي، دغه سړی به د الله محبوب جوړ سي. الله ته تر ټولو خوش بنده دغه دی چې کم انسانانو ته فائدہ ورسي. او یو حدیث کې الله نبی علیہ السلام فرمایي احب الاعمال الى الله تعالی سرور تدخله على مسلم، و په ټولو اعمالو کې الله رب العزت ته خوش عمل چي دی هغه خوشحالي ده چې یو انسان یو مسلمان ته خوشحالي ورکي، یو مسلمان ته خوشحالي داخله کی. سرور تدخله على مسلم، هغه خوشحالي ده چې یو مسلمان بل مسلمان ته ور داخله کی، خوشحالي کی. دغه اعمال دا عمل چې دی الله ته تر ټولو اعمالو زیات خوش دی. مخته نبی علیہ السلام فرمایي وتکشف عنه کربه، او د یو مسلمان سره یو تکلیف شي لري کې، یو مسلمان په یو مصیبت کې په یو پریشانی کې مبتلا دی، د هغه پریشانی او هغه غم تازن لري کې یو داسې عمل دی ور سره وکړي چې دا هغه غم چې دی هغه ختم شو، دا الله ته ډیر، دا عمل الله ته ډیر زیات خوش دی. وتقضي عنه دینا، او په مسلمان باندې قرضه ده، تا دا هغه قرضه ور ادا کړه، هغه د یو پریشانی څخه خلاص کړي، دا هغه چې هغه بوج کم په ځان باندې وړي وو، هغه قرضه چې کومه په د باندې و هغه قرضه ځین لري کړه، ختم دی کړه، نو دا عمل چې دی الله ته تر ټولو زیات خوش عمل دغه دی. وتطرد عنه جوعا، او الله ته تر ټولو زیات خوش عمل دا دی چې د یو مسلمان لوجه دی ور ختم کړ، یو مسلمان وجه دی پریشانی حال دی، تا د هغه لوجه ور ختم کړه، هغه ته د خوراک بندوبست وکي، دغه د خیال وساتي، دغه عمل وی الله ته ډیر زیات خوش دی. په الله دا سړی چې دی دا د الله محبوب جوړیږي. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، یو مسلمان چې د یو مسلمان په حاجت کې لګیاوي، د یو مسلمان ضرورت ور پوره کوي، د مسلمان په ضرورت به خپل کوشش کوي، و تر څو پورې چې دا سړی د یو مسلمان حاجت پوره کولو کوشش کوي تر هغه پورې به الله رب العزت د حاجتونو ور پوره کوي. یعنی د زموږ د انسان بس د چا حاجت ور پوره کوي، خو بیا هم کوشش کوي دا حاجت لپاره لګیا دی، نو الله وای د په حاجت کې ولګیږي، د چې کم شرعي حاجتونه دي الله په هغه کې ولګي، د حاجتونو ور پوره کوي. یعنی موږ دا غواړو چې الله زموږ حاجتونه را پوره کړي، نو داغه لپاره اسانه نسخه نبی علیہ السلام را وښوله چې تاسو د انسانانو چې کم ضرورت دي چې ستا په وس باندې کم پردي، کم چې ستا په کنټرول کې دي، هغه حاجتونه ته د انسانانو پوره کېدل شروع کا، الله بستا حاجتونه در پوره کړي. الله چې بیا حاجتونه پوره کوي هغه ته بیا څوک رکاوټ هم نشي جوړېدلی، نه هغه ته څه مشکل دی، داغه خزانه ډکې دي د حاجتو پوره کولو سره. نو هر سړی چې دا غواړي کې حاجتونه نه پوره کیږي، نو هغه دې بس دا کوشش شروع کړي چې هغه د یو مسلمان حاجت ور پوره کړي، الله به د حاجتونه ور شروع کړي ور پوره وکړي. او یو حدیث کې راځي من فرج عن مسلم کربه
وای کم سړی چې د چا یو مصیبت د چا سره لري کی د یو تکلیف د مسلمان سپورته کی یعنی مسلمان په یو تکلیف کې مبتلا دی د هغه مسلمان دغه تکلیف څخه خلاص کی دغه مدد یې وکي فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه وای دی چې د مسلمان تکلیف دوری کی یو تکلیف دوری کی الله رب العزت به د قیامت د ورځې هغه سخت تکلیفونه چې کم دي سخت پریشانیاں چې کم دي هغه به الله د سلري کی یعنی یو سړی کدا غواړي چې د قیامت د مشکلاتو څخه د قیامت د پریشانانو څخه د قیامت د مصیبتو څخه ځان خلاص کم هغه دی بس په دنیا کې د یو مسلمان یو تکلیف ورلري کی د مسلمان سره یو تکلیف دوری کی د قیامت هغه هولناک مناظر چې کم دي هغه مشکلات چې کم مخې ته روان دي هغه تور شپې چې کم روان دي هغه به الله پاک د سلري کی صرف یو نسخه نبی علیہ السلام راوښوله چې ته د مسلمان تکلیف دوری کا د قیامت هغه توري تاریکی چې هغه الله تعالی رڼا جوړه کی د قیامت هغه مشکلات هغه الله تعالی آسان کی ستا سره به د عفو او د اسانی ولا معاملې الله پاک وکي او یو حدیث کې راځي الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ويرحم کول ولا کم دي په دغه باندې الله رحمت کوي رحم باندې کوي په داخل کو باندې یعنی دوی چې په مخلوق باندې رحم کوي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وتاسي په ځکه والا باندې رحم وکي د اسمان والا په تاسو باندې رحم وکي د انسانانو خدمت وکي خدمت خلق دی یو عظیمه یو موضوع ده د خدمت خلق یو ډیره غټه یعنی فریضه ده په موږ باندې د الله د مخلوق خدمت کول ولی دا مخلوق چې دی دا په الله ډیر زیات ګران دی الله ته ډیر زیات محبوب دی د دې چې څوک خدمت کوي او په دې چې څوک رحم کوي شفقت باندې کوي الله هغه سړی خپل محبوب جوړي د الله قرب دې سړی ته حاصلېږي یعنی یو سړی کدا وغواړي چې الله ته زه نږدې سم د الله تعلق ماته نصیب سي هغه دې د الله په مخلوق باندې رحم کوي په دا مخلوق باندې الله پاک چې شور سره وکي خوشاله کیږي او که تکلیف ورسره الله پاک ناراضه کیږي په دې باندې دا زموږ معاشره چې کومه ده مست نبی اسلام دا ژوند را شولې دي نن راسه په خپل معاشره کې وګوره زما اوستا کم ژوند دی زما اوستا همسایه یتیم په کم حال باندې دی زما اوستا په معاشره کې کونډه په کم حال باندې ده یو پریشانی حال یو غریب په کم حال باندې دی خاص کر په دې دور کې چې څومره پریشانانو سره خلک مخامخ دي د 10000 تنخواه والا چې څومره د پریشانی سره مخامخ دي د 10000 والا تنخواه والا چې کوم د پریشانی سره مخامخ دي د روزاني والا د ریړی والا د زرنج والا چې څومره پریشان دي هر سړی په دې خبر دی نو کار چاته الله پاک یو ستر کړی ګوره وای دا درخت نه درخت خلکو ته سایه ورکی خپل بالای په دې باندې لمر وي د لمر برداشي خو تا ته سایه درکې دا سراغ چې کم دی دا ور په کې بل دی تا ته رڼا درکې خپل ځان سوځي هغه پلته سوځيږي نو دا سیمور ځان جوړ کو چې لږ تکلیف پر ځان باندې راولو د مسلمان به کور جوړ شي زما په کور کې درې قسمه ناشته کیږي او د غریب په کور کې چې دی هغه ډوډۍ نسته پریشان دي هغه د بچیانو د دوايي پیسې نسته هسپتال ته ورسي خلک په کومه پریشانی سره مخامخ دي هغه چې علاج وروشي چې دومره خرچه راځي هغه به بس چې بس ما زوی مړ کیږي هر سړی باندې خپل بچی ګران دی نو دا کوم چې صاحب اوسط خلک دي الله چې چاته لږ پیسې ورکړي دي هغه د دې ځان سره سوچ وکي چې د ازما د پیسو سره یعنی د خپل نفیس چې دی کله ورځ داس ترتیب جوړ سي چې هغه سلسل یا 500 روپۍ دغه سره جلاکی په بسته کې اچي بیا په سیګرځي بقاعده چې په کم کور کې پریشانی دا ټیم کم کور د پریشانی سره مخامخ دي باید چې دغه خلکو خدمت وکړي د چا د دوايي ضرورت دوايي ورکړي او د چا چې د خوراک ضرورت او تر ټولو زیات خدمت چې دی د یو چا لوځه ور ختمول دي یو څوک وځي دي پریشان دي بچان ورته ژاړي د یو په سم کور کې مالټي دي په سم کور کې فروټ دي بادام پسته خوري زما په کور کې بچانو ته د چای لپاره کې کرس نسته یو معمولی خوراک نسته نو دا سوال سی پیدا کېدای چې دا ګرد شپه په عبادت باندې ولاړی او ګرد شپه د ذکرونه او نوافل کوي لیکن دا همسایه چې هغه په لوجه باندې بيدسو وای دا الله ته ډیر د الله د دې ډیر سخت نفرت کوي د دې سړي د الله محبوب کزان جوړوي نو هغه د الله د مخلوق د الله د بندگانو سره شو کی